د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه ګنګوسې. جنرال موبین وایي دا ټولې ګنګوسې دي او حقیقت نه لري. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د طالبانو د کابل امنیه قومندانۍ پخوانی ویاند او په ټولنیزو رسنیو کې د دې ډلې مخکښ غړی جنرال موبین د مولوي ضیاء الرحمن اصغر د هغو څرګندونو چې ډیر ژر به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي د حماسه میډیا د تبصرو په برخه کې ولیکل. دا ټولې ګنګوسې له حقیقته لرې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو د دې خبر تر خپرېدو وروسته طالبان په دروغو ویلو تورن کړ او ویل چې د طالبانو ټولې وعدې دروغ او پرې باور باید ونشي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې.